ستړي مسئ جلیل شیراني یم. نن در سره د خپل کلي دغه خوړه چې تاسې لیدی سئ دا د پرون ویډیو ده چې کله اوبه راغلې وې او بیا دغه ګاډي ولیاړ دي. دغه اوس چې کوم کپنۍ راغلې ده زموږ د کلي کوم پل جوړوي فلای اوور، دا د نړیوال بینک یو منصوبه ده، یو پروژه یې ده چې دلته زموږ دغه قسمت راووتو دی، زموږ د دغه کلي کنې موږ به دا سوچ کوو چې زموږ د کلي پل خو په کلونو کلونو هم مشکل دی چې جوړ سي، خو دغه قسمت بیداره دی. مخکې به هم چې دلته به اوبه رالې باران به وسو او خوړه چې کومه دغه د بلوچستان څخه دغه را روانه ده او ډېرې زیاتې اوبه هم پکښې راځي، بیا به په ورځو ورځو باندې دلته لیارې نه وې، په لاس باندې به څه لیار جوړېدله، خو هغه خلک بیمار دا به ډېر تکلیف و او دلته به ګاډي نه سوتلی، ټکټر هم نه سوتلی، هغه نور واړه ګاډي یا پلین کوچونه یا دغه ډاټسن دا خو به نه سوتلی. دغه اوس هم چې کوم پرون دغه راغلی دی، دغه اوبه راغلی وي، خو دغه کپنۍ چې کوم خپله مشینري ده هغه راولي دغه لیار سمه کړي، په هغه ورځ هم خلکو ته لیار جوړه کړي. نو دغه چې کوم پل خبر مو په ځکه کوله چې داسې یو درې څلورو مشرانو د خولې ماوار ویدل او ویل چې دغه پل جوړېدل نه دي ښه، داسې خبرې وکړې غیر سنجیده. زه دا وایم چې پل چې کوم دی دا ډېر د فایدې د زندګۍ د دنیا د خلکو د اسانتیا لپاره دا ډېر ښه دغه دی، خو زموږ مشران ځینې مشران ټول نه، خو هغه تر اوسه په دغه نه پوهېږي چې دغه کار زموږ فایده ده کم نقصان دی. داسې ډېرې خبرې راوځي چې موږ د ځانه څخه خپل سوچ فکر باندې ورته وګورو یا دغه خپلې علاقې چې نوره دنیا یا نور سوچ فکر دغه اندازه هم نه وي لګولې او بیا یو پرېکړه وکړو، یو فیصله وکړو. هغه ځوانان خو به بلکل موږ ته ګوري چې دا مصر سړي دی، دغه ویل پلانکي اکا وویل، دا خبر خو بلکل داسې ده. زه به د ټلیفون چې کله دغه ټاور لګېدې بیا به ډېرو خلکو ویل چې د خلکو دښمنۍ دي او دا به ډېر زیات سي، بای پلانکی دلته روان دی هلته دی، او دغه قسمه خبرې به خلکو کولې. او ټلیفون خو که هغه وایي چې پلانکی دلته دی یا بلې ورکړي چې پلانکی پر دی راځه دلته مه ځه، بهرحال د هر څه صحیح او غلط استعمال وي، خو زموږ په دغه پل باندې ډېر زیات خوشحاله یو. په ځاني زه خو ډېر سخت خوشحاله یم چې د کلي دپاره ډېره یو اساني ده. او بل چې کوم دی یا نورې خبرې یا داسې سنجیده غیر سنجیده خبرې کول نه دي پکار، د کلي لپاره کار کول پکار دی. ټولو مشرانو ته یا کم سیاسي وګړي چې دی یا لږ لاس لري هغو له پکار دی چې د کلي د تعلیم، د اسپتال، د هر څه خیال وساتي او پر هر څه باندې کار وکړي، ولې چې زموږ ځوانان بې تعلیمه سي، یو خو دغه نسل بې تعلیمه دی، بیا بل کله هم موږ د زده کړو بغیر پرمختګ نسو کولی، له زده کړو بغیر موږ نیمګړي یو او زده کړې ډېرې ضروري دي. او خاص کر به زما مشرانو ته دغه خواست وي چې خپله زندګي خو تېره کړې ده، د دا رانوان نسل لپاره د زړه د اخلاصه کار وکړئ او الله مو خوشحاله آباده لره چې هر ځای یې.